السلام علیکم قدرمنو کتونکو او ملګرو، زه سکندر حیات یم او یو ځل بیا راغلی اوس تاسو په خدمت کې. تاسو سره به خبرې اترې کوو او زموږ سره چې داسې کله ښکلي خلک میلاو شي نو د هغوی نه موږ بیا فایده اخلو. نو بالکل یو بل ښکلی ملګری او ډېر زیات مینه ناک زموږ ډېر قدرمن ملګری ریډیو براډکاسټر دی او د ستارک محتاج نه دی. یقینا چې ټول خلک به یې پیژنې او ډېر خلک یې ارمان هم کوي چېرې مونږ یې ووینو که نه. نو علي خان مومند را سره په پروګرام کې دلته پروګرام کې نه ریډیو کې را سره ناست دی، خو مونږ وی چې ویډیو به وکړو. نو علي خان مومند راغلی دی د پېښور نه، دلته کې پروګرام یې وکړو راووتو. نو ما وی یو څو خبرې ورسره وکړو. علي خان مومند پروګرام کې درته هرکلی او ستړي مه شي، وایي څنګه یې ښه؟ سکندر صاحب لاول خو تاسو ډېر زیات هرکلی، ټولو کتونکو ته ډېر زیات هرکلی په خیر علي او تاسو د ښایست خبره وکړله. نو موږ ستاسو د وړاندې دا خبره بالکل ټیک نه ده چې د دې خلکو د وړاندې موږ خبرې هم نشو کولی. صحیح دی چې دا زموږ مشران دي، د دوی نه موږ زده کړه کوو، لګیا یو، زده کړه مو ترې کړې ده، د دې نه موږ ډېر زیات صحیح زده کړي دي. خو بیا د داسې خلکو په مخ کې خبرې کول یا پروګرام کول، زه اکثر چې کله پروګرام له راشم نو زه بار ګورم چې داسې سکندر صاحب راته ګوري په مخ کې پروګرام ګران کار دی، ځکه چې داسې الفاظ به وتي وي نو هغه به د ریډیو نه وي یا دې نه علاوه چې کوم دی داسې سټایل به وي. خو بهرحال سکندر صاحب بیا هم ستاسو چې تاسو زه راوستم، زه دې سکرین قابل نه یم. نه بالکل تاسو زموږ قدرمن ملګري او تکړه خلک او داسې تکړه ځوانان چې مونږ وینو، یقین وکړه ډېر زیات خوشحالېږو. انشاءالله دغه ریډیو دغه ټي وي دا څیزونه دا هم ستاسو دي، تاسو به راځئ او دغه ریډوان دي څومره پورې مختلف ریډیو چینل نه دوی کار هم کوي، مختلف قسم پروګرامونه کوي او ډېر تکړه د یقین وکړئ چې مونږ ته خپله متاثر یو. دا درته زړه نه وایم چې ستاسو سټیمنا ته ګورو او ستاسو محنت ته ګورو. نو یقین وکړئ ډېر لوی کار چې دی نو هغه شروع کړی. پروګرام کې ټپې کې ډېرې ښکلې، یقین وکړه ډېر کله په یو طرز او مونږ هم درته سې وپسخېږو چې کاش داسې اواز یا داسې انداز زمونږ هم کله کله ته بازمایي کوو خو هغه شانتې خوند نه کوي. نو بالکل ډېر کتونکي داسې ستاسو د لیدو په ارمان وي او ستاسو د ټپو په ارمان به وي. نو بالکل تاسو یې وملیدئ او ټپې به م ورته وکړئ. لومبی خو داسې نه مونږ وویني او بیا د ویډیو به سکپ نه کړي، دا ویډیو به تاسو ویډیو ابونیریانو خبره ویرل کوي ټپې به کوو. جی اے زړه راته ګډي او وډي وایي د دې جنۍ جوړې مزغو دانګلي دینا او زما جانان پری رضا نشو د دروغ جن مولا دی رخصي او تعویذونا ایک یاری کی نو یار دی زایم کیاری نکھی ماتبل ویلی دینا او خد چسترگی دی بڑی دی کچری غٹی وی خوڑلے او بدیو ما. داری سکندر سے پیڑا اے پما دکھڑی او جنہیں پریخوا کلی منس کی پتاو شتو متونا او خواخی دی خدا او بدن دا چی چرگ حلال کی تادپلا کرلیگینا. بس جی زایم چې یو څو نورې موقع کنه خیر دی یو سندره ده. جی سندره جی اے پیارې نه پوي دي ډیر نادان وي اے وړ غونتی جنې خو پما ګرانا وي پیارې نه پوي دي ډیر نادان وي اے وړ غونتی جنې خو پما ګرانا وي اے وڑ غنتی جنہیں خوب مگرانا وے ستا بخڑاو خیرنا لپٹا کنا ستا بخڑا او خیرنا لپٹا کنا ستا بخڑا او خیرنا
لپټا کنا اچولې بما غاړه کې لندا کنا اچولې بما غاړه کې لندا کنا پټ پټونی دیکھولې ډېر وران اے وړ غوندې جنې خو پما ګرانا وې اے وړ غوندې جنې خو پما ګرانا وې یقینو کا ډیر زیات ښکلی منظر کشي پکې وه او ډیره زیاته مننه کو علي خان مومن خفه نشي راګیرم کړې کارونه دي او ډیر مصروفیات دي سکندر صاحب لکه زه تاسو یقین وکړئ دا باقاعده زه لایو ویل غواړم چې دا د ژوند د ټول نه یو لوی سټپ محسوسول غواړم چې دغه رنګې ټیلنټډ خلک چې هغې نه موږ زده کړه کوو موږ خو اوس رالو ریډیو ته خو دوی خو ډېر مخکې نه لګیا دي په ریډیو کې موږ به ستاسو لیسنر وو جي اوس رالو داسې خبره نه ده او هر سړی خپل یو ځای لري او یقین وکړئ دا ځوانان چې دي ستاسو غوندې ملګري ډېر زیات تکړه دي زموږ نه زیات تکړه دي زیات ټیلنټ دی زیات صلاحیت دی خو بس موقع ورکول پکار وي او موقع پکار او تاسو ته خو الریډي مختلف مونږ خو چېرته په یو ریډیو کې کار کوو او تاسو خو چې دی نو د خیبر پښتونخوا مختلف چینلو کې او د پاکستان چې کومې نورې چینل دي پنجاب کې ځای په ځای نو هغې کې هم پروګرامونه پلینګ کوئ نو مننه کوو دا ستاسو سکندر صاحب اخره کې یو خبره کول غواړم که ستاسو اجازه جی بالکل ما بلوز یو پروګرام کولو او هغه ګورنمنټ ریډیو نو پروګرام کولو هغې کې ما ټاپک دا راوړی و چې مطلب ستاسو په ژوند کې د ټول نه زیات ښه انسان څوک محسوسوئ صحیح جی په هغې چې کله ما اخرنی کال واغستو یو خوراکي راله ماته چې ته ماته ووایه چې ستا په ژوند کې یقین وکړئ زه باقاعده ایماني دا خبره کول غواړم چې ما ورته په ریډیو کې یو انسان دی که تاسو یې پیژنئ مایل سکندر حیات صاحب نوم یې دی زه د هغې د خبرو نه او د پرسنالټي نه چې وړومبۍ ځل زه د هغې سره میلاو شوم زه ډېر زیات متاثره شوم زه په ژوند کې چېرته داسې لکه آر جی ایس سندرغاړي زما ملګري دي زه هغې نه یم متاثره شو خو تاسو نه دا درته نن زه د خپل زړه خبره کوم بس ډېر زیاته مننه دا ستاسو مینه ده چې دومره قدر زمونږ کوئ مونږ هېڅ هم نه یو خو ډېره زیاته مننه اخره کې که خپلو مینوال ته ډېر د ریډیو مینوال به دي زموږ چینل کې به سبسکرایب کړی وي نو هغوی به تا ګوري نو که څه پیغام ورکړي نو بالکل ورته ورکوي اخرنی میسج زه دا ورکول غواړم سکندر صاحب چې د خپل مور او پلار ډېر زیات خیال وساتئ ځکه چې مور او پلار واحد یو داسې تحفه ده په دنیا کې چې دا یو ځل میلاویږي بار بار نه میلاویږي خو چې کله چا هم د خپل مور او پلار خیال ساتلی دی هغه الله پاک کامیاب کړی دي نو تاسو د خپل مور او پلار چم ګاونډ مشرانو ډېر زیات قدر وکړئ تھینک یو ډېره زیاته مننه وي بېګا په کور کې ټول راټول او ته پکې نه وې ما دې وکړل ارمانونه نو ډېره زیاته مننه علي خان مومن او اوریدونکو او کتونکو ان شاء الله دغه شانتي به بیا راځي کله کله یو بل ویډیو به جوړو سکندر صاحب خو دا خلک به انتظار ورته کوي د خیر سره ما ته بل ویډیو جوړو بالکل ان شاء الله بل ویډیو به کو دی خو کله کله نیول ورکې خلکو راتلو و مخکې هم غوزړم پې نه شو کولی چې راونیسو اوس هم راونیو نو ان شاء الله راتلونکي ویډیو کې به یو سندره به کوو خو هغه به سکندر حیات صاحب ته خصوصي ډالۍ وي بالکل ډېره زیاته مننه او کتونکو بس ان شاء الله د دغه بلې ویډیو انتظار کوئ ډېره زیاته مننه سکندر حیات او علي خان مومن ته ورکړي اجازت د الله په امان ډېره مننه